عمر رضی الله عنه ګوري دي څومره توهین او سپکاوی کوي چې ورته وایي اهل بیتو اوس ګوري دا نرګس نه ده، دا نرګس بیبي په والله د دوی په کتاب کې راځي چې دا نصراني او مسیحي ده، د دوی په کتاب کې دا د نرګس سوسته پښتنه له دوی نه وکړي، دوی وایي پښتنه بلانه کېدم وایي توهین ده، او د عمر رضی الله عنه توهین کوي چې د علي رضی الله عنه لور په نکاح په کور کې ورته ناسه ده ام کلثوم. الله اکبر. ام کلثوم د حسین علیه السلام خور ده، د حسن علیه السلام خور ده، د فاطمه الزهرا صلوات الله وسلامه علیها لور ده، د علي حیدر رضی الله عنه لور ده، عمر رضی الله عنه ته په نکاح باندې ورکړی ده. اوس ولې توهین کوي؟ تاسو کله راسي چې د نبی علیه السلام د قریبانو د اولادې به څوک توهین او سپکاوی نه کوي، دا اوس عمر رضی الله عنه د اهل بیت او قریب او دوست ولې توهین او سپکاوی کوي؟ بالکل. راځي هغه صاحبان الله مو وساته، قربان مو سم، رب مو سرلوړي کړه، الله جل وعلا دې تاسو سرلوړي کړي، خدای جل وعلا مو په رزق او ژوند او زندگی کې برکت کړه. په دې باندې دا دعا بدلږي کنه؟ بالکل هم داسې ده. دعا ساجد رب دې سرلوړي کړه. تاسو یا صدقه بل ملګری ده عطاء الله ملک اشرف صاحب ده او عطاء دغه ده عطاء الله شاه صاحب ده، رب جل وعلا دې تاسو ته دې مبارک وخت وبرکت په دې مبارک میاس کې د اله العالمین د خپل شان مطابق تاسو ته بدله درکړي. راپورته کوه هغه صاحبان، راپورته کوه. راځه په خیر. ان ایچ مهرباني مایک د خلاص کا. راځه ان ایچ دا کله ورکې چې دوی د خپل عقیده ښکاره کړي، داسې د سړي د زړه ور باندې خوشحاله سي دا د موږ د مسلمانانو زړه ور باندې مطمئن سي، د چا؟ د مسلمانانو ور باندې زړه مطمئن سي، د چا؟ د مسلمانانو زړه. ار ان مهرباني مایک مخلاص کی. ار ان مایک د خلاص کا. مایک خلاص د आवाज هم راځي. خبرې کوه. دایم لکه چې کومک ته راغلی ورسره په ریپورټ وهلو کې. السلام علیکم. وعلیکم. وای مهرباني. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. خبرې وکړئ. دا بل ملګری څوک ده؟ مهرباني وکړئ. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. خی جوړې قلاري د شپې ورځې په خیر دیریږي، مریض شوی نه فامیل محترم دی ښه ده؟ مهرباني وکړئ، الله مو وسات. قاری صاحب یو پوښتنه لرم. وکړئ. بله ورځ مې ملګرو سره ناست وم، قاري صاحب چې په کوم واده کې مثال دا ساز دا ټنګ ټکور وشي د هغې ډوډۍ خوړل حرام دي که نه؟ دا یو پوښتنه ده. یا ټنګ ټکور دا ټنګې بیا څه شی لکه دا سندرې پکې وشي یا ډمان ممان پکې دغه شي که نه، دا پکې راولي د هغې ډوډۍ خوړل حرام دي که نه؟ نه اصلا کې خو داسې وي چې ډوډۍ بیل وخت لري او ډوډۍ خوړلی سي، لکن دغه ټنګ ټکور کې ګډون ورسره کول ناروا دي، جائز عمل نه ده، لیکن ډوډۍ ورسره خوړلی سي مشکل نشته. لکه ما خو داسې اورېدلي وای چې په کوم واده کې دا سیل وشي د هغې ډوډۍ خوړل حرام دي. نو دا چې تا اورېدلي دي او ما نه دي لیدلي، دا چې تا اورېدلي دي بیا به د هغه خبره منلې وه، لیکن د ډوډۍ خوراک نه حرامېږي، ځکه ډېرو ودونو کې که تاسو خیال کړی د پښتنو غیرتمند خلق پکې وي نو دی فقط په هغه وخت کې ورشي چې دا قریبان یې خفه هم نسي او دعوت یې ورته کړي، دعوت یې قبول کړي، فقط هغه د ډوډۍ په ټیم کې ډوډۍ وخوري، نور ځینې راځي، نور هغه ټنګ ټکور کې بیا دغه تاسې د ټنګ ټکور والا ور پرېږدي نه، هغه د ټنګ ټکور وال د خپل کار کوي، اما دا څوک چې ډوډۍ ورسره خوري نو فقط د ډوډۍ په نیت د قرابت او د دوستي په نیت ورځي، د هغو کوم مشکل پکې نشته. مننه قاري صاحب، مننه، خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه، بس ټولو ته ښه وخت. ولدي را خرابول د قیمتي وخت. بخښنه سره د دې پوښتنه کې داسې ده چې اکثر د حالونو کې چې دا ودونه کېږي یا د ډوډۍ په وخت کې موسیقي چالانه یا خلک ګډېږي ورسره څنګ ته، نو ځکه کېدای شي دغه کې دا مرض په پښتنو کې هم شته چې ډوډۍ هم خوري او ګډېږي هم؟ هلته څنګ ته د یورپ کې چې کوم حالونه دي اکثر داسې کوي
چې منځ کې میدان کې ګډیږي او ساز چلانی موزیک چلانی خلک ډوډۍ ته ځي ډوډۍ هم خوري دغه کوي بعض خلک شوقیان ډېر که نه نو هغه دلته خپل کار کوي د ډوډۍ چې څوک خوري د ما هغه ځای کې مې درته وي چې څوک په هغه ځای کې ګډون ورسره کوي بالکل په دې ګناه کې ورسره شریک دي اما څوک چې فقط د ډوډۍ دپاره ځي او ډوډۍ خوري بیرته ځي په دې کې کوم حرج او مشکل نشته صحیح ده ځکه دلته که تاسو خیال کړی وي ما ډېر ودونه لیدلي دي د پښتنو د مسلمانانو ودونه مې لیدلي دي که تاسو خیال کړی وي ډېر علما ورځي دې ودونو ته قریبانې وي دوستانې وي دعوت یې ورته کړی وي نو هغه ډوډۍ وخوري د ډوډۍ په ټیم کې دا شیان نه وي او بیا چې کله ډوډۍ وخوري له ډوډۍ نه وروسته ځوانان د خپلې دغه ټنګ ټکور کوي او دغه غیر مشران علما یا هغه څوک چې ټنګ ټکور خو نه ورکوي هغه بیا ځي دغه دي دغسې بې ځایه خبره دې څوک نه کوي چې ټول په حرامو کې ور وویلي نه ګوري دا حرام چې دي دا قطعي دلیل ته ضرورت لري نو په هر څه باندې د حرامو دغه مه کوئ ښه اوس موسیقي چې ده سندرې چې دي په دې کې شک نسته احادیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی پکې روایات دي قرآن عظیم شان سورة اللقمان کې آیات ده لس صحابه وایي چې دا آیات په باره د موسیقي کې را نازل سوی ده ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله لس صحابه چې دا د موسیقي په حراموالي کې د سندرو د ټنګ ټکور په باره کې را نازل سوی نو که اوس څوک وایي نو بیا خو ډېر قصې سره خرابې دي نه الله دې رحم کړي هغه صاحبان هلته لاندې ناست هغه صاحبان سترګې مې بیا ورباندې ولګېدې بیا راښکاره سول دي لکه چې ټول دې ته ناست سلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام قاری صاحب یو سوال لرم یو لازم هن صاحب تاسو وخت درکو کویټ مایک د خلاص کوم مصروف کېږي کویټ صاحب لکه چې دوی نن قسم کړی د سی زور به وهو توکل په خدای سي کوم ځای ته رسیږي ان شاء الله بچیانو قسم ورته کړی چې د غلای بیا په ریپورت کې بنديږي یا به دا خبرونه هم داسې ښه په نه جاری ان شاء الله نیکه ته کوم قاری صاحب مهرباني مهان قاری صاحب موږ فرانسې کې یو دلته د عربانو مسجد ده دلته جزو قاری صاحب دوی داسې موږ ته ښکاري لکه شویه غوندې دي څنګه درته ښکاري لکه مثال لکه هغه ته چې که د رکوع ته کته کېږي بېرته جګېږي خوږو ته لاسونه جي هغه کوي لاسونه نیت کې هغه دي لاندې دي یا هغه رفع الیدین کوي هغه بعضې شافعي مذهبه وي یا حنبلي مسلکه وي یا اهل حدیث وي او هغه ټول اهل سنت دي الحمدلله نو لمونځ پسې کولی سي لمونځ پسې کوي کوم حرج و مشکل نسته ښه شایع سي دي هغه لاسونه اوله نښې دا د لاسونه داسې جوړن پرېږدي او بیا یې مخکې هلته داسې دغه ورته ایښي داسې دغه د موټر وړوکی ټیرې ورته ایښي په هغه باندې سجده لګوي ښه نه قاری صاحب دوی بیا داسې نه کوي یو خالي لاسونه وازدي او د بعضو بیا د سینې خواته لاسونه نیولي دا صحیح ده ټیکۍ ورته ایښي ټیکۍ والا سي هغه نه دي سي زه الله دې منځ خالي نیم دغه لپاره ویلې مالې داسې موږ لمونځ کوو چې نیت هم کېږي که نه بس مهرباني تاسو مې خلاص کې شمس مایک خلاص کې محترم خدای دې وکړي جوړ وښه روژه مبارک مو په خیر تېرېږي قدرمن سي سلام مې دې وانه اورېدل کېدای سي سلام به دې اچولی خو ما وانه اورېدل داسې ونه وایه چې قاري صاحب د سلام جواب رانه کړل او یم کېدای سي نه یې اچولی فقط دومره مې واورېدل چې روژه مو په خیر تېرېږي قدرمن سي مهرباني وکړئ نه قاری صاحب محترم سلام مې واچو کېدای شي مایک هغې وخت کې کار نه وي کړی قاری صاحب محترم پوښتنه مې دغه زموږ سره دلته هغه شیعهګان دي زه عراق یم دلته یو ځای راسره ډوډۍ خوري کار دی وطاق هم راسره یو ځای دي دوی سره ډوډۍ خوړل یا ناسته پاسته څنګه ده ګوریا یو عام شایع دي کوم شایع چې د صحابه و توهین نه کوي د امهات المؤمنین و توهین نه کوي سپکاوی نه کوي او تکلیف هم تاسو ته نه رسوي په پټه کې ځکه دوی کله کله وخت کې په حلالو خوړو کې مردار اهل سنت والجماعت ته غورځوي ورکوي بیا خبره داسې ده چې خط استغفر اوس د دوی یو اغا صاحب ده د دوی یو اغا د دوی د بعضې شیګان چې راسي په بوتلانو کې امتیازي ورسره راوړي وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حرم په غالیو باندې داسې شیندي دا د ایران یا د باړه چې هغه خو نه راځي خو دا د عراق او د ایران دا ډېر خبیثترین شی دی په ټوله دنیا کې دا د ایران وال بیا هم یو څه ګزاره کوي یعنی داسې خلق پکې شته چې هغه
دښمني له صحابه سره لري خو اهل سنت والجماعت سره بیا گزاره کوي له شرمه گزاره ورسره کوي لیکن دا د عراق سدي تر ټولو بدترین روافض په سوریه کې لیک پاتې دي او په عراق کې دي او دا غدي باړه چینار والا دي دا تر ټولو غلیظ ترین کاف او الف او فیری دغه مخلوق ده اوس کچيري د تاسو عذر وي ضرورت وي امکان نه لري نو خوراک خپل کوي که یو ځای ورسره اوسي او لیکم کوم حرج نسته لیکن که ضرورت نوي اسی ورسره یاسته او بیا مو عقیدې ته خدای مکړه خطر وي یا مو عبادت ته خطر وي نور شنت بیا مو وسیدل ورسره یو ځای په کار نه وي خپل ځان ته اوسېږي ځان ته ژوند کوي ځان ته زندگی کوي لیکن زه دوی له کومو کتابونو لا یا له بعض شیانو نه خبر یم چې دوی څومره حقد لري حسد لري یو روایت زه تاسو ته ښکاره کوم خفکیږي مدار زه دوی له صحیح کتاب نه د مسلمانانو زړه مطمئن سي او دا حق لري تاسو په ما باندې چې درته ښکاره کړم کنه مهرباني پر ښکاره کې چې په ټولو کې ټولو ته کفر خو واضح نشو وته دا خو تا وویل جنابه دا نور مسلمانانو ته وایي کالي سم نو یو کس مایک کولو کې بس بیا نه صحیح وي دا نور ولته لاندې خلق وته وایي مدي تام دا جانانه لاندې کسان خیوه جانانه هغوی هو کالي سم دا کتاب زه درته ښکاره کړم اوس ښه راته متوجه سي دا د ده کتاب ده د ما کتاب نه ده دغه یو کس نه دلته پوښتنه وکړه د په طیاره ناسته که په څه شي ناسته دې نه پوښتنه وکړه جیکب صاحب مهرباني السلام علیکم مولوی صاحب محترم وعلیکم السلام پوښتنه لرم لنډه پوښتنه ده مولوي صاحب ما یو ماشوم پیدا شوی ده له روژې نه 10 ورځې مخکې بیا کله چې میرمن مې چې دا روژه نیسي هایا دا باید 40 ورځې انتظار وکړي که نه بعد له مریضتیا نه سره کوم د روژه کوم وخت کې دا کولی شي چې ونیسي باید دا تر د وخت چې د روژې په آخر کې ختمیږي مثال وکس ګوري دا مسله ډیره ضروری راغله نو دغه ضروری مسائل سوي د عامه مسلمانانو چې ډیر سره لاسو اګریوان کیږي دا بلې درته مسله درته واضح کړم کله ما کمره بیرته غټه سیم پروانه کوي دا مسلمانانو ور باندې پوهه سي قاری صاحب د خپل غټ عمومي اکاونټ غټ کا ګوري دوستانو کومې زنانه سي اولاد پیدا سي لدغه اولاد پیدا کېدل نو وروسته دغه مریضي ته د نفاس مرض ویل کېږي د څه شي مرض د نفاس موږ تاسو په پښتو کې مختلف لهجې دي څوک ورته څلوېښتي وایي څلوېښت شپې نو په نورو ژبو کې نه پوهېږم چې څه ورته وایي ټول څلوېښتي ورته وایاست نه اوس ګوریا د نفاس مرض چې کله وخت کې یوه زنانه اولاد یې پیدا سي د دې مرض کومه موده نه ده معلومه په شریعت کې څه شی نه ده معلومه کومه موده او کومه اندازه یې نه ده معلومه زیاته اندازه یې څو ده 40 ده یعنی یوې زنانه ته مرض راځي تر 40 شپو مرض په څه معنی یعنی وینه ورته راځي هغه د 40 مرض د نفاس مرض وي هغه مرض ورسره وي اوس که 40 پرس ولې له 40 نه شپې پرسوي خو مرض سته دا به غسل کوي او لمونځ به کوي روزه به نیسي هر لمانځه ته به جامې بدلوي که دا لمونځ وي دې ته مرض ویل کېږي دا نور نفاس او 40 نه ده بالکل زیاته اندازه یې څو سوه 40 کومه اندازه یې څو ده نه ده معلومه دغه له 40 نه زیاته سوه څه شی ده مرض ده اوس به زنانه غسل کوي که دا مرض ورسره وي غسل به کوي کله چې غسل وکړل نو هر لمانځه ته جامې به صفا کوي او اودس به کوي خپل روزه به نیسي او لمونځ به کوي اوس دا کومه اندازه اوس دغه خویندو میندو ته دا حالات معلومیږي بعضې زنانه داسې اولاد یې پیدا سول 15 ورځې مرض ورته راځي نور مرض ورکس دا به 40 ته انتظار اوس نه کوي څه شی مې ویل 40 ته انتظار نه کوي دا به 40 ته انتظار نه کوي دا به په همدغه 15 ورځې کې مرض ورکس غسل دې وکړي روزې دې نیسي لمونځ دې کوي ورباندې فرض ده د بعضې زنانه و 20 ورځې وي د بعضې زنانه و 15 ورځې وي د بعضو زنانه و 10 ورځې وي هغه د خپلو زنانه و هغه اندازې ته و هغه مودې ته دوی ته معلومیږي چې الله جل وعلا دې تاسو ته دغه بچی صالح کړي د دین خادم دی الله درته جوړ کړي کومه اندازه نه ده معلومه
زیات اندازه یې 40 ده. کمه اندازه کې چې کله د زنانه مرض ورک سول په 10 ورځې کې ورک سول په 10 کې ورک سول په 10 کې ورک سول غسل دی وکړي خپل منځونه او روزي دي نیسي. اوس که ټول روزه دې ته مرض راغلل او د اختر په ورځ مرض ورک سول نو د اختر ورځ روزه نیول حرام او ناروا دي. لدې نه وروسته دې بیا روزي نیسي یو هفته دی نیسي کې ټولې پر لپسې نیودلې ښه خبره ده کې پر لپسې نه نیودلې یو هفته دی نیسي 2 ورځې دی نه نیسي بیا د یو هفته نیسي 2 ورځې دی نه نیسي په دغه شکل باندې ښه الله جل وعلا دې کړي په دې مسله باندې مو سر خلاصوي وي. جزاک الله پوس مننه اللهم صل ښه لا اله الا الله. زه دلته یو روایت مې کتل خو متاسفانه دغه دې لکه چې انټرنیټ بیا بند شوی ده که څه ټکه پې رالوېدلې هو قاري صاحب هلته غټې بلاوې پې استعمال شوي دي پرېشر ده پې ورته خدای مو بېخو بنیاد ونه باسه بېخو به مو دا د ما خاطر کول د انټرنیټ خو مه ورولئ کتال به پیله قاضي په پیدا کوم دا مهمه خبره ده ډېره مهمه خبره ډېره مهمه ده. رب مو راته سرلوړي کړ امين رب مو عزتمن او قدرمن او سرلوړي کړ. سلطان ایتا اکاونټ پرایویټ د څوک نشي راجګولای تر ډېری میسج دی وکړي اکاونټ د پرایویټ نه وباسه ګرانه. قاری صاحب دلته یو خورکۍ لیکلي ما ورته 3000 غریب ډېری میسج وکړي دا یو خورکۍ غوندې دا وایي قاری صاحب وایي 8 رکعاته تراویح صحیح دي شپېته ځلې دا جواب څه دی قاري صاحب په اکاونټ کې هم شته دی موږ اکاونټو کې هم شته 10 ورځې مخکې له روژې نه شروع شوي دي دا سوال تر اوسه پورې علل الشرائع دا پیدا په بل کتاب کې والله قاري صاحب ډېره ښایسته واضح کړه چې د الله نه هر څه ښه غواړو څه شي ما دغه د تراویح مسله د قاري صاحب محترم ډېره ښه واضح کړه چې د الله تعالی نه هر څه ښه غواړو هر څه ډېر غواړو عبادت یې بیا کم کوو بیا پاتو تراویح مسأله ان شاء الله د اختر په مبارکي کې درته جوابوم ښه بالکل دا خو بند شوی ده په خدای رښتیا بنده ده څه چینجز روان دي یا غوالته خو دغه د انټرنیټ بیا بند کړی ده په ایران کې علل الشرائع نه په بل ځای کې درته پیدا کوم. دا فدایي ته به وخت ورکړو فدایي کومه پوښتنه لرې مهرباني. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب زه مفتی نجیب الله فاروقي صاحب شاګرد یم په امارات کې ماجي دلته کې موږ سره په کمره کې یو شیعه دی که نه زه یم د هنګو او لکه هغه دغه موږ وایي چې یاره د نفرت او د دغه خبرې خو فضول دي که نه خو موږ وایي چې یاره د دعوت او د دې اصلاح کونې څه طریقې که نه نو موږ سره رهنمایي وکړئ جي ښه ګوریا دا عام شیه سي دي عام شیه داسې هر څومره توهین او سپکاوی درته وکړي مې ملامتوي ځکه دې بیچارهګانو ته یې همدا ښودلي دي دې بیچارهګانو ته یې همدا توهین ورزده کړی دی دا سپکاوی والله بالله دا هر شی ته ورته قرآن وګوره د قرآن تلاوت وکړه په هدایت پسې وګرځه رب العالمین به دوی ته هدایت نصیب کوي هغه بیچارهګان ملامت نه دي هغه ته ټول عمر ویلی لکه خر داسې ځان ووهه ماتم وکړه زنجیر ووهه سینه ووهه متعه وکړه او خمس راکړه بس غریب یې په دې غولولی اصلا کې د دین له خونده خبر نه دي د اهل بیت له حقیقي دین او عقیدې نه خبر نه دي دعوت ورته وکړي ګوریا خپل مور او پلار مو له دین نه قربان کړی خپل مور او پلار مو تر رسول الله قربان کړی کې درته وي چې تا مور او پلار ورته پروا نه کوي ځکه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر صحابه او تر اهل بیت او تر امهات المؤمنین غیرتمن او عزتمن نه یې کله دا ویل چې ولا ماته توهین او کنځلي وکړي زین ور نه کوم نه به دعوت نه شي کولای نو لدی سره هغه چې څونه مو په وڅ کې هغه عقاید ورته ښکاره کړي دي قرآن په اړه باندې ما تاسو ته ډېر کلیفونه جوړ کړي چې دغه د عقیده د الله بنده لاړ څه د اهل بیت حقیقي دین پسې وګرځي حقیقي دین پسې ولټو تاسو د ما کومه غټه کړي زو دلته بعضې ملګري وایي قاري صاحب موږ ژوند ورسره کوو نه مهرباني قاري صاحب محترم ګوري د زړه سرونو دا کتاب علل الشرائع ده دا کتاب علل الشرائع زه دلته خط ورباندې راوړم 601 صفحه ده علل الشرائع 601 صفحه ده عن داود ابن فرق يا فرق قال داوي وقلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ويتشاته ويل إمام الصادق عليه السلام تمي ويل يقولي دادي شياو كتاب ده إيه أهل السنة والجماعات تاسو تمويما أو إيه شياو تاسي تمويم دلت دي خيانت أو دوكا درتا بقوتا كوام
بیا به داسې نه وایي چې موږ نه خبر. وایي قلت لأبي عبد الله علیه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ د ناصبي په وزلو کې څه وایي؟ یعنی هر هغه څوک چې د امام علي رضی الله عنه ته تر ابو بکر بهتر نه وایي او اول خلیفه نه ګڼي دا ناصبي ده، او 12 امامان چې معصوم نه ګڼي او دا 12 امامان و خلافت نه مني دا ناصبي ده. وای د دې په وزنو کې څه وایي؟ قال حلال الدم. استغفر الله. د دې وینې تویول بالکل حلال دي، ولکنی خبره دا ده چې زه ویریږم په تا باندې چې ضرر درته ونه رسوي. اوس ګوره، فإن قدرت که تا چیرې قدرت پیدا کړل چې ته د باندې دیوال را چپه کړې، وږ څه ورته دغه ځای ته که تا وایي قدرت پیدا کړل چې که دې په ده دیوال را چپه کړل او یا په اوبو کې او تغرقه فی ماء او یا یې په اوبو کې غرق کړې، په څه شي کې؟ په اوبو کې. یعنی د سمندر چکر ته ورسره لاړې یا په کشتي کې چکر ورسره وهې یا د سمندر په غاړه ډز ورخوسه یې کړلې دریاب ته. نو لکی لا یشهد به علیک، چې تر څو بیا په تا باندې شاهدي مو نه وایي ففعل دا کار وکړه. یعنی مثلا تر یو دیوال لاندې دی ناسه در سره خو دیوال داسې چپه کېږي، د ده در پام نه د ډز دیوال ورباندې راخوسې کړه او یا په اوبو کې چې وس ورباندې ورسېدل غرق یې کړه. بیا ورته وایي فما ترى في ماله، په مال کې څه وایي؟ قال که دې وایي قدرت پیدا کړل نو ما ته وایي راوړه، موږ ته وایي راوړه، بالکل وایي ځینې راواخله. په بل روایت کې دلته راځي لاندې، بیا په بل روایت کې راځي وایي موږ ته په خمس کې راکړه. مال دی اهل سنت وایي غلا کړه، چوری کړه، موږ ته وایي په خمس کې راکړه. په څه شي کې راکړه؟ په خمس کې راکړه. اوس دا ګوره د ده کتاب ده، دا د اهل سنت کتاب نه ده. په بل ځای کې بیا په صراحت سره راځي وایي اهل سنت بالکل وایي مرګ درته روا ده، مال غلا کړه او ښځې یوسه، یعنی وی تخته ښځې. دا وایي که د قدرت پیدا کړل دیوال ورباندې را چپه کړه، که د قدرت پیدا کړل په اوبو کې غرق کړه. خو ګوره خبردار داسې نه سي بیا بیرته ژوندی پاتې سي، بیا به تا ته خطره ده. نه، داسې ډېر روایتونه د خیانت د دوی په کتابونو کې شته، ډېر روایتونه د دوی د خیانت په دې کتابونو کې شته. خو دا مې د نمونې دپاره درته پیش کړل. د څه شي دپاره؟ د نمونې دپاره. راځئ په خیر، علي زر زر کوئ. سلطان مهرباني تاسې ما اخلاص تختې به نه، راځئ په خیر، زر زر کوئ. مایک دې خلاص کړه ګرانه. السلام علیکم قاری صاحب، ما یو څو پوښتنې دي. اول پوښتنه مې دا ده چې ما څو ملګري دلته موږ په اروپا کې یو او هغې لکه تا لایف ته ناست دي او خبرې اورېدلې دي او چې موږ کله بحث په شیعګانو دي، ما ته وایي چې شیعګان چې څونه دي ټول کافر دي. آیا موږ دا کولی شو چې شیعګانو ته ټولو ته ووایو چې کافر دي؟ او بل زه سیده لکه موږ کې رفیدین کوم او په دغې دې ما ته وایي چې ته اوس وهابي سوې او لکه هغه دې تا خپل کار ده، هغه دې تا خپل کار ده. اوس د شیعو په مسأله کې غوږ ګوریا دوستانو، په دې اړه باندې ما د دوی عقاید تاسو ته ښکاره کړي دي. مسأله د عقاید او د مسأله د شیعه د نامو نه ده، دا مسأله مې سخت ډېره واضحه کړې ده. اوس ګوریا قادیانیان دي، قادیانیان دوی په ابتدا کې سره پیدا سول، د اهل سنت په جامه کې را پیدا سول، لیکن په حقیقت کې مرزا غلام قادیانی سره د شیعو نه را جدا سوی ده، له روافضو نه را جدا سوی ده، د نبوت دعوه یې کړې. تاسو د تاریخ وګورئ، یعنی د ایران بعضی کتابونو کې راځي چې د خپل د فارسی زبان ده، یعنی فارسی زبان له خاندان نه ده. بیا هند ته تللی، دا قادیان په هند کې یوه منطقه ده، په هغه نامو دوی مشهور سوي دي پسې قادیانیت. که څوک د قرآن د تحریف عقیده لري چې دا د شیعو عقیده ده، دا اول کفر ده د دوی. او یو مسأله ما بله تاسو ته جواب کړي په ډیره اساني سره. ګوري دوستانو، دا روایت مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده اورېدلی چې نبی علیه السلام وایي که چا یو مسلمان ته کافر وویل او هغه کافر نه وي نو په دغه خبرې سره دا ویونکی کافر سول. دا روایت مو اورېدلی که مو نه ده اورېدلی؟ وقاري سي محترم. اوس به راسو د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د رسول الله د صحابه و ایمان په قرآن سره ثابت ده. په څه شي سره؟ په قرآن سره.
یعنی یقیني مؤمنان دي څه شي یقیني مؤمنان یقیني مؤمنان دي. اوس دي یقیني مؤمنانو ته څوک کافر وایي؟ دا ویونکی کافر ده او که دا چاته سیویل هغه کافر ده؟ ویونکی کافر ده. ویونکی کافر ده. آسانه مسأله. دوی ټولو صحابه ورته مرتد وایي. ابو بکر و عمر و عثمان خو څه کوي؟ د رسول الله صحابه ورته چې چا مرتد وویل هغه سړی بلا شک او شبهه کافر ده، خو که چا شک پکې وکړل دغه په کفر کې دام کافر ده. بشک. نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. اکبر ولله الحمد. اوس به بل ځای ته راشو. ګوره مهاجر او انصار ته الله قرآن کې ویلي دي اولئک هم المؤمنون حقا. سورة الانفال لسمه سفاره 2 آیات ورسته، یو آیات ورسته سورة الانفال ختمیږي. الله جل وعلا وایي چې مهاجر او انصار دا حقیقي مؤمنان دي. الله اکبر. بیا بل ځای کې الله جل وعلا پسې ورته وایي اولئک هم الصادقون. دوی په دې ایمان کې رښتونی مو. بشک. اوس دغه صحابه وته دوی څوړه عقیده لري وای دا مرتد شوي دي. استغفر. اوس دوه خبرې دي. هغه د رسول الله حدیث مخکې درته وی چې په یاد بده کې مسلمان ته اوس ګوریا موږ تاسو الله جل وعلا دی واقعي مؤمنان موږ تاسو ټول جوړ کړو دوی ته الله هدایت نصیب کړي. امين. دلته خبره ده د موږ تاسو د ایمان د یقیني نه ده معلوم لکه څنګه چې صحابه و معلوم ده. بالکل. ځکه موږ تاسو په وخت کې خو وحی نه راځي موږ تاسو معلومات وسیسي موږ عند الله الحمدلله مؤمنان په قرآن مو ایمان راوړي په رسول الله مو ایمان راوړي الله مو دي حقيقي مؤمنان جوړ کړي. خو صحابه او په شان کې یقیني ابو بکر ته رسول الله څه وایي جنتی ده، عمر ته رسول الله څه وایي جنتی ده، علي ته رسول الله څه وایي جنتی ده، حسن او حسین ته رسول الله څه وایي جنتی ده. یو ایمان په یقیني سره په قطعي دلیل سره ثابت ده. بشک. تسي وس قطعي يقيني جنتي كافر ويا العياذ بالله فدي سړی کافر ده کنه کافر کی؟ بالکل کافر ده. دي عائشه رضي عنها مساله ده. عائشه رضي عنها په براءت کې الله لس آیاتونو نه زیات په قران کې را نازل کړي دي. څور توای وای دا کافر او العياذ بالله منافق او العياذ بالله. حفصه رضي الله عنها رسول الله بيان دي دواړه او العياذ بالله دی وای بدکار ولی. استغفر الله. اوس که د شایعه ته مسلمان ویل تا قرآن دروغجن وګڼل. قرآن کې د دې براءت پاکي را نازل شوی دی، ایمان را نازل شوی دی، جنتی والی را نازل شوی. الله جل وعلا قرآن کې څه وایي؟ اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. وعائشه رضی الله عنها پس چې چا تهمت لګولې الله وی ولدینا پاکه ده د دې لپاره عزتمن رزق د په جنت کې. بشک. وس کتا دوی ته ورونه ویل دي دوی عقیده ده او دوی ته د مسلمان ویل دي دوی عقیده ده چې عائشه رضی الله عنها وکذا وس هغه مسلمان نه او دا د دوی لوی محدثین وای د روایتونو بار بار تخکاره کړی دي. وسوک چې دغه عقیده ولري چې عائشه رضی الله عنها مؤمنه نه و د قرآن تکذیب کوي. د قرآن څه شي کوي؟ تکذیب کوي. یعنی قرآن ته دروغجن کتاب وای العیاذ بالله. دا سړی دا خو څه کوي چې خدای مکړه سي هغه کافر ده. دغه سړی کافر کیږي چې ځان ته مسلمان وای. شیخ په دغه ځای کې مسلمان نه ده. شیخ وای عائشه رضی الله عنها العیاذ بالله کافر ده. قرآن وای جنتی ده. ته به قرآن باندې کبه دي باندې د قرآن دا دریم عقیده البداء دي تر ټولو هغه د کفر عقیده ده. عقیده البداء هغه عقیده ده چې دوی وای الله یو وخت کې یو شی اراده وکړي بیا ورسره ورته معلومه سي هغه غلطه ده بیا بل اراده وکړي العیاذ بالله. یعنی مثلا الله جل وعلا یو وخت کې اراده کړي و چې دا کار به داسې کیږي ورسره الله ته معلومه سو چې ما دا کار غلط کړی ده اوس بل اراده الله وکړي دې ته عقیده البداء دوی وای. بالکل. دا چې نور عقاید چې د قرآن په اړه چې د دې کومه عقیده ده دا اوس مخامخ څومره کسان راغلل وایي موږ د تاسو قرآن نه منو. دا ټول مسلمانان شهیدان. دا د دې ټولو عقیده هم دغه ده. لکه څنګه چې د دوی کتابونه وایي. تاسو وګورئ دا کتاب دا اوس ما تاسو ته ښکاره کړل د قرآن په اړه باندې د دې خلکو عقیده څه شي؟ د چا؟ د دې خلکو عقیده. تاسو د ما کمره لږ غټه کړئ. مهرباني قاري. تاسو د ما کتاب یو څه راغټ کړئ. وی دا کمره دا کتاب ټول دوستان راته غوښتي. د تاسو د پرب قسم دا د دوی لوی محدث ده شیخ طوسی الفوائد الطوسیه په دې باندې څو علما و د دوی تحقیق کړی دلته لاندې د دې کتاب التپاسو ګوري 483 صفحه ده معلومیږي درته الفوائد الطوسیه في مساله اصاله الاباحه په دې ځای کې راځي دلته
دې ځای ته وګورئ وایي وقد تواترت الروايات. تواتر یعنی په یو شي کې شک او شبهه نه وي، وایي داسې روایتونه دي. وایي چې قرآن هیڅ چا نه ده را یو ځای کړی مګر 12 امامانو وایي را یو ځای کړی دی. دوی چې کوم 12 امامان مني او څوک چې وایي دا دعوه وکړي چې له دې 12 امامانو نه بغیر بل چا را یو ځای کړی ده، وایي فهو کاذب، دا وایي دروغجن ده. یعنی ټولو صحابه د رسول الله ته یې دروغجن وویل. مهمه خبر اوس واوره. وورد النص الصحيح غوكسه وورد نص الصحيح صحيح رواية بأن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان 17,000 آية. ويدغ صحيح رواية كده غير سي قرآن ولا الزر آيات ده وسغوكسه. والموجود ده لمسلمانان وسرسي ده الآن دا وصل مسلمانانو سره ده نحو الثلث باعتبار العدد. دا دريمه حصه قرآن، دا 2 حصې قرآن نسته. چیرې ده لاندې وګوره. وتواتر النص بیا وایي چې په تواتر سره بلا شک شبهه بل روایت ده بأن المهدي إذا خرج يخرج القرآن بتمامه. هغه ټول قرآن به بیا ورسره راوړي. استغفر الله. لكن رب سواي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. دا څلور آیاتونه الله وای لا ريب فيه په دې قرآن کې شک نشته. دی وای 2 حصې قرآن مهدي ورسره وړی ده، دا 3 حصه قرآن ده. اوس استغفر الله. الله وای لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. رب العالمين وای دې قرآن ته نه کمی راځي نه زیاتې راځي. دی څه وای ولا زر آیات قرآن. الله اکبر. دا قرآن 4200 آیات ده. یا د عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها په نسبت دا 4600 آیات ده. په دغه ځای کې کله کله دوی داسې بیا خپل انسانان دی وای نو دا تاسو یو ځای وایي چې 4600 آیات ده او بل ځای وایي چې 4200 آیات ده. 4000 او 200 دا مسأله به زه درته جواب کړم چې د ټولو سر باندې خلاصې. دا کله کله روافض په تاسو باندې سوال کوي. څه شي کوي؟ سوال کوي روافض. دا د مسلمانانو ډېر مهم ځای ته مې ورپام شو ښه ده چې دا مسأله رانه زده کړې که په ورځ قیامت مو په جنت کې ونه لیدلم بیا د دې یوې مسألې په خاطر هم بیا راپسې راسئ. چې په بخښنې سره سکرین مو غټ کړي. تاسو دا مې مخکې مې ورځې درته جواب کړي ده، اوس را یاده شوله. کلکولیټر مې راخیستی دی کاري صاحب. کلکولیټر دغه قرآن عظیم شان سیده دا قرآن په دې کې څو آیاتونه لیکلی سوي دي. شمار 4200 آیات ده لیکلی سوي په شمار. خو اوس ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها ولې وایي چې دا 4600 آیات ده؟ غوږ سي. اول نمبر 4200 آیاتونو سره د عائشه رضی الله عنها په نسبت چې کوم هغه لوی د اوامرو آیاتونه دي هغه دوه حساب دي. د عائشه رضی الله عنها په نسبت دا 125 آیاتونه نور پسې ور اضافه کړي. 4318 یعنی کوم آیاتونو کې چې دوه امر دي الله په یو ځای راغلي نو بیا عائشه رضی الله عنها په نسبت دوه آیات دي هغه اوامر. بالکل. يوصل دولس بسم الله ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ورسره حساب لدي. يوصل 2 يوصل دولس.
او شپږ شپېته منسوخ التلاوه آیاتونه یې ورسره حسابولي دي. یعنی هغه آیاتونه چې د هغه تلاوت قرآن کې نسته هغه یې ورسره حسابولي دي چې په هغو کې یو آیات د رجم ده، یو آیات د رجم ده. دا څو سول؟ 5519 دا یو عمر جمع کم یو څه شی ده؟ د رجم ده یو آیات نه دغه په دغې کې ده. ښه اوس یو دقیقه 125 112 او شپږ شپېته او 122 آیاتونه نور ور جمع کړه 6600 دغه 122 آیاتونه چې دي دا که تاسو خیال کړئ په دې تاج کمپنۍ قرآن کریم کې د آیاتونو په منځ کې 15 نمبر راغلي وي. او بالکل د تاج کمپنۍ کې که تاسو کله قرآن عظیم شان تلاوت کوئ ورته ګورئ د آیات په منځ کې 15 نمبر آیات نمبر یې نه وي ورکړی خو 15 نمبر یې ورکړي وي. نه نمبر ته راغی اخته. ښه همدغه 122 د عائشې رضی الله عنها په نسبت باندې دا آیاتونه دي. کوم زیادت او نقصان په دې کې نشته چې څوک وایي چې ولا د دې آیات نه اوس ګورئ دغه قرآن عظیم شان کې که تاسو خیال کړئ بسم الله له هر صورت سره نه در حسابوي. که تاسو اوس د قرآن کریم راواخلئ الف لام میم ذلک الکتاب دا اوس زر در سره وګورئ ذلک بسم الله الرحمن الرحیم آیات نه ده الف لام میم آیات ده اول نمبر آیات شروع وسول نه بالکل دا مسأله کې ان شاء الله چې سر به مو اوس خلاص سوی وي. بالکل او شی وته ما کله ستاسو ملایان وای وګورم د عائشه رضی الله د قرآن کریم کې کوم د کوفین او په نسبت کوم آیات قرآن کریم سره شپږ یا شپږ آیاتونه دي په دې کې زیادت او نقصان دی یو حرف هم نسته فقط شمار کې اختلاف ده. دا سند لکه د دې سوی والله زره آیات ده دا موجود سي ده دا درایمه حصہ ده او دا دوه حصې چیرته ده مهدی علی السلام مبارک ای والله که دوی مهدی دین ته دومره خدمت کړي یو خدمت کړي د اسلام مسلمانان له قرآن نه خلاص کړي دي شیا مسلمانان خو الحمدلله اهل سنت قرآن لري د خدای په فضل سره لیکن دوی سره کوم خدمت کړي د قرآن جنې وړي د په بدل کې څه شی ور کړی دي وای ځانونه ووهي زنجیر ووهي ماتم وکړي درز شبي چراغ کوشي دا پلانې کوشي. ها سلطان سے پختنه بم جواب سي مننه قاری صاحب خو خبره بیا مال تراغله اوس د امام مرګړ اندل تلاندې لایف تنهاز دا خبره اوري او هغه په دغه عقیده وسم د سیدا شیعاګان سونه دي دا ټول کافر سول خو بیا ما سوال دا جوړیږي سیدا کلمات یې ری او یو سړی ستا مخ ته کلمات یې کتاب آیا هغه وخت ما غي ته کافر ویل سي وای استاد شاګرد ته ټول کتاب ختم کړل وای شاګرد ورته ویل سي دا کتاب په چی شروع کیږي استاد وو قادس لیلا مجنون کی ساس بس ټول ورته ویل اخر کې ویل سي نر وکه خزه کلمه په عیسویان يهوديان قادیانیان دا ټول وای کلمه خپل شرائط لري لا اله الا الله دا څو ارکان لري دا کلمه درته معلوم دي؟ مهرباني سلطان ورځه غندوال لاندې درته لیکم ورته هغه د لاړ بس نه غوړ ته لیکلم دی وراسه چې دروخه واتس اپ کې نه لاړ خو راکای دي سي نه زه دې ته حیران پاینه چې دی دلته په دماش د دومره خبر ورته کولې کوله قاعد سمي ورته وخوده نو ګوري موږ اصلا کې خبره دلته دا ټول مسلمانان راته غوږ سي دا یو خبره بلم درته واضح کړم او دا پښتنه له تاسو نه هر وخت کې کیږي ګوري مسلمانانو موږ چاته کافر نه دی ویلي او نه موږ ځان ته دومره جرأت ورکوو چې چاته کافر ووایو لیکن خبره دلته ده زمو په پښتو کې په پښتو پوهه کړم چونډې ورخوسې کړي علي تر دا مذهب مو وګرځېږم علي په خبره مې پوه سي داسې نه لکه دا اوس زوی مړی راغلی نیم کتاب خبرې مې ورته وکړلې ټول مسلمانان په دې کمنټونو کې پوسټ ول دعا یې راته کوله قاري صاحب کور دی ودان خیر اوسې خدا زوی مړی دل علي زر ورخوسې کړي احمد صاحب ورخوسې کړله ښه خبره ده تاسې اوس ډاکټر ته لاړ سي یا دې همدغه موبایل خراب سول دا اوس راته ګوري دا دې اوس مستري ته یوړل نه چالو کېږي بنده
متوجه یې سره و قاری صاحب محترم مهرباني دا موبایل دا اوس راته ګوري دغه نږدې مثال به درکړم سر دی خلاص دا موبایل دی اوس خراب شول مستري ته دی یوړل مهندس ته دی یوړل ښه په څه شي ته مهندس ته مهندس موبایل اوس وکتل درته ویل چې د زړه سره د دې موبایل دی دا څه خراب دی دا څه خراب دی دا څه خراب دی دا یې ورسم که دا یې ورسم که دا یې سم که نور به د موبایل روغ سي اوس په دغه ځای کې دا د تاسې موبایل خراب ده ته دا د موبایل مهندس ته او مستري ته ویلی چې دا تا خراب کړل نه قاری صاحب هغوی تا ته څه شی په ګوته کړل نقصان عیبونه هغوی تا ته خرابي او نقصان په ګوته کړل بل مثال به درکړم چې ښه دا چونډۍ دلته خماري سي نه و قاری صاحب ګاډی دی خراب سول موټر د بایسیکل د موټر سایکل دا خراب سول مستری ته دی بوتل مهندس اوس ته موټر چالو کوي نه چالو کوي مستری درته وای دا ځای خراب ده دا ورسم که موټر به دي سم اوس دا مستری خو تا ته خرابي په ګوته کړی ده در خراب کړی خو نه ده اوس کته دا مستری ته وای چې مستری د ما موټر ګاډی دی ولې را خراب کړل په دې وخت کې به ته وي خيار انسان یې که به بیا عقل یې بیا عقل انسان به دا خبره کوي بیا عقل به یې ځکه هغه تا ته د دې نقصان په ګوته کړل موږ اهل سنت والجماعت د دې خلقو کفر درته په ګوته کړی ده بالکل فقط هغه کفر مو تاسو ته ښودلی دی چې دغه عقیده یې د کفر ده دغه عقیده یې د کفر ده دغه عقیده یې د اسلام او د اهل بیتو د رسول الله خلاف خبر پوه شولست که پوه نه شولست بالکل جزاک الله که نور تفصیل هم غواړئ نه بالکل ان شاء الله بس یو په بل هم درکړم خېټه دې خرابه ده ښه اوس ډاکټر ته لاړلې ډاکټر صاحب ته دې ویل چې ډاکټر صاحب غرق شوم هغه درته ویل چې ګوره د تا په دې نس کې چینجي دي د تا په دې نس کې دغه شی دی دوربین در باندې کېښودل داسې در باندې ګرځول دا دوربینو ویې کتل اوس یې هغه درته ویل او ته ورته وایې چې ډاکټر صاحب زه دې ولې مریض کړلم د ما نس دې ولې را په تکلیف کړی دا ورته ویلی چې ډاکټر ته نه قاری صاحب نه نو چې ډاکټر ته نسې ویلی داسې موږ ته هم نسې ویلی ډاکټر د تا د نس خرابي درته ښودلې ده نو ما چې تاسو ته تر دا اوسه پورې ښودلې دي دا مې د دوی د مذهب هغه کفریات او شرکیات او خرابیانې درته ښودلې دي چې اسلام ورته هغو عقایدو ته کفر وایي قرآن او صحابه رسول الله دین ورته کفر وایي ما نه دي ورته ویلي ما درته را نقل کړی ده څه شی مې کړی را نقل کړی مې ده په خدای قسم په دې پښتو کې مې داسې پښتو درته وویله اوس که دې ملا سر نه یې خلاصوی بیا د زړه سره بله چونډۍ یې ورخوسې کړه دوه یو خو به دې دلته وي بله دلته ورخوسې کړه او که لږ بوډا یې بیا داسې دا بوتل وټکوه داسې بیا یې داسې ورخوسی کړه داسې بیا دې وخوري قاري صاحب چې سمې سر خلاص شي بیا ډاکټر ته لاړ چې علاج دې وکړي انشاءالله اوس خو مو سر خلاص شو که خلاص نه شو وقاري دا کمنټونه په خپل راته ولیکئ اوس به ورته وګورم ځکه زه کمنټونو ته نه ګورم اوس به ورته وګورم توکل په خدای الله اکبر ښه ماشاءالله څه ښکلی کمنټ اوله سر په سترګو په مخه راغله هغه بل چا سره برید ده ښه او بل چا سره نه معامله ده یو سره دیو پات څه کې یالا بلګم دا روزه وګوره دغه د تا دغه قدم د دوی د ډلې نه ده راځه لایف بند نه کړل خو خراب یې کړل ټولو د ابوبکر او د عمر او د علي حیدر بچانو ته وایم اله العالمین او داسې د تهجد وخت ده مبارک وخت د دعا رسول الله وایي په دې وخت کې الله وایي چې ای د ما بندگانو وغواړي چې څه شی غواړي چې زه درکړم اله العالمین دغه مخلص مؤمنان مسلمانان یا رب العالمین یا حي یا قیوم یا الله دې مخلص ملګرو دوستانو ته یا رب العالمین د ابوبکر او د عمر او د علي حیدر د صحابه او دفاع کوونکو ته یا الله د دنیا او د آخرت خوشحالي ور نصیب کړه امين د دې مبارک وخت د دې مبارک میاشتې په برکت خدای مو سره لوړ کړه عزتمن سي ټول مؤمنانو مسلمانانو نو دا خبره می د دې په خاطر دوهم خزه قاری صاحب اله العالمین د دې ته د زړه ارمان در پر کړی د ټول مؤمنانو مسلمانانو چې په دې زړه کې اوس کوم شرعي ارمان وي خو لیکن دا شرط پکې د سې صحابه او دفاع کوونکي وي بشک په دې نور می والله که دعا م لوريږي خدای خوسته د رسول الله په خاطر می والله که ور باندې لوريږي د رسول الله د صحابه او په خاطر می په خدای قسم کو د اهل بیت په خاطر می په خدای قسم کو ما بخیل نه یم بیا الله دې دوی مشکلات په خوشحالي ور بدل کړي ګور بیا
خو لیکن کوم چې د صحابه دفاع کوونکي دي اهل بیت دفاع کوونکي دي اله العالمین مو دا اوس د دې مبارک وخت مبارکت سي په زړه کې مو کوم شرعي حاجتونه وي خاص کر بیا د مخلصو ملګرو د خادمانو اله العالمین مو دا شرعي حاجتونه ارمانونه په دې اوس لحظه سي مو دي الله دې در آمین آمین خداوند متعال به شما هم دعا کردم برادر عزیز لیکن شما ممکن با پشتو قبول نمی کنی خداوند متعال قبول میکنه او برادر عزیز او خواهر عزیز خواهر است یا برادر است خداوند متعال قبول میکنه بشک بدون شک خداوند متعال قبول میکنه بدون شک دغه ملګری او د خو بیا د عیسی دغه په دې نامو کې دا یو نه خمور کوي دوستانو تاسو به دا ور باندې پويږي لیکن دا دغه خنه خنک دغه دا نامو کې دغه د صلیب نه خسر ازي مو قادسه مشبهات مو بیا لدی خلق وسه مهرباني وکړه دانش مې اخلاص د خپل ینه شک مو پکې نشته دا رب مو وساته قربان مسلم لري کړه راځي دوستانو د تاسو پوښتنې چې درته شروع کوم راځي زر کوي پرون مې نه جواب کړی لایف خراب سول وسم الحمدلله ټول په منډه دي خدای جل وعلا په فضل او کرم سره لوی منافق یې ستا شزه یا والله کې منافق یم الحمدلله دي خدای جل وعلا په فضل الله جل وعلا مدير منافقته وساتي امين رب العالمين مدير منافقته علي کلیسا مزدور د خالص نه ما خپل جواب د تور کړ ما خپل جواب د تور کړ دوستانو تاسو لایف در سره پورته کې اخلاص کوئ ان شاء الله پښتنې به هم جوابیږي او کوم کسان چې راځي مایکو ته خیال کوئ خپل پښتنه په لنډو ټکو مطرح کوي نظر ګل